بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ لا پر خپل حال دی. که تازه څه پېښ شوي نه دي، ولې په دې باب باندې د حل لارې په توګه هم څه نه دي وړاندې شوي. خبره تر دې ځایه راځلې ده چې د بریکس هیوادونو ناسته چې دا ځل ناسته په ډیلي کې وي، هلته به هم تر ټولو مهم او محوري او مرکزي موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وي او پر دې به بحثونه وشي او د سیمې مهم هیوادونه او پر دې مسلې باندې بحث وکړي. عین وخت کې خلیلزاد څو ورځې مخکې وویلې چې د هغه په نظر باندې افغانستان امنیتي همکارۍ ته چمتو دی، ولې پاکستان باید په دې باب ګامونه واخلي. پخوا دا تقاضا یې غوښتنه یو طرفه وله او پاکستان تر ننه پورې استدلال پر همدې کوه چې ګواکې افغانستان ولې ورته لیکلی یا کتبي تضمین نه ورکوي تر څو د هغوی د امنیت د ګواښونو په باب باندې چې کوم اندېښنې د افغانستان له ادرسه لري هغه حل شي. هغه څه چې معمولا د ډېرو کارپوهانو په باور باندې او خپله د افغانستان د اوسنیو واکمنو طالبان باور باندې ډېر منطقي نه برېښي. څنګه کیدی شي چې دوی د پاکستان د اسلام آباد او ځینو د هغوی د ولکو لاندې سیمو امنیتي تضمین ورکړي؟ ولې په هر حال اوس دا قصه یو څه دوه اړخیزه کېږي. معنا دا چې هغه چې افغانستان ګواښي هغه هم د پاکستان تر ولکې لاندې دي. که پاکستان یوازې دا کوي، ولې د افغانستان برخه بیا یو څه مستنده ده. په بلوچستان کې په پرله پسې ډول باندې داعش داسې فعالیتونه ولیدل شول او مستند شوله چې هغه ښیي هغه له همدې ځایه افغانستان او سیمه ګواښي. اوس به د دوی ترمنځ دغه امنیتي کړکېچ او امنیتي همکارۍ څنګه تعریفېږي؟ د سیمې هیوادونه به څه رول ولري؟ د ایران ولسمشر هم پاکستان ته تللی دی، که څه هم هغوی د خپلو موضوعاتو په باندې سره بوخت دي او د پاکستان کوښښ کړی چې امریکا او ایران ته په دې مرحله کې نږدې شي. ولې په عمومي ډول باندې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ د امنیتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په باب باندې د یو ودانۍ او چوکاټ په منځ کې تعریفېږي، هغه به څه ډول وي؟ د سیمې هیوادونه به څه کومک کولی شي او څنګه به حل کېږي؟ یا یې که ډېر عامیانه وپوښتم، کابل باید څه وکړي چې اسلام آباد له امنیتي اړخه قانع شي او اسلام آباد باید څه وکړي چې کابل قانع شي؟ سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس انګزیر ته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه را سره په خپرونه کې ګډون لري. سیاسي او حقوقي شنونکی ښاغلی عزیزالله حقپال او همدارنګه سیاسي شنونکی ښاغلی وحید فقیري. دواړو میلمنو ته که راغلاست وایم. حقپال صاحب، له تاسې پیلوو. کله چې وایو امنیتي همکارۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعریف شوې امنیتي همکارۍ یعنې څه کیدلی شي؟ اول خو تاسو محترم فقیري صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د رڼا د تلویزیون ګرانو لیدونکو محترمو ټولو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ستانګزی صاحب محترم، دغه پاکستان سره موږ داسې نامرده همسایه خدای را لغاړې کړی دی. دا د باور فضا منځته راوړل ډېره اوږده فاصله غواړي، ځکه پاکستان له ایجاده څخه منځته راغلی ده تر اوسه پورې همیشه تل د افغانستان سره خصومت او دوه مخی سیاست مخته وړی دی. تل د افغانستان د مرکزي حکومت په وړاندې باندې ستونزې ایجاد کړي دي، جګړه یې راوړې ده، نارامي یې راوړې ده، بې باوري یې راوړې ده او فشارونه یې وارد کړي دي. دا اوس فعلا هم د اوسني دولت د امارت په مقابل په وړاندې باندې هم د دې په خاطر خپل تسلط پرې وساتي. د یو طرفه په افغانستان په جګړو کې ښکېل وکړي او له بل طرفه خپل تسلط پرې وساتي. هلته تروریستي ډلې چې زوروزي هغه رااستوي او تاسو ولیدل چې طالبانو له خپله د کابینه نوی اعلان کړی، د دې د داعش ډلې بیا راغلې او په کابل کې د بریدونه وکولو، انفجارونه یې منځته راوړلو، خلک یې ووژلو او له هغه بعد هم بیا وروسته د کډوالو مسله رامخته کړي. کډوال یې د سرجمي ډول سره په ډېره بېرحمانه توګه راوشلل. وروسته هغه بمباریو ته شروع وکوله، د افغانستان کلي، بانډې، شفاخانې، پوهنتونونه یې بمبار کړو. یعنې دا د باور فضا ډېره کمه ده. خو په هر صورت باندې ډېره ضرور دا ده چې د افغانستان او د افغانستان ګټې د دواړو هېوادونو تر دښمني په دوستي کې ډېرې نغښتې دي. اما د دوستي د ایجاد لپاره، د دغه باور د ایجاد لپاره یو اوږده لاره دا په شعار باندې نه کېږي، دا په فرمان باندې نه کېږي، دا د لوړې کچې په سطح باندې خبرې اترې دي. د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ باید دوامداره مشورې د سرحدي شخړو. څه فکر کوئ دغه امنیتي همکارۍ یا امنیتي عملي اقدامات چې پاکستان بار بار یادوي وایي امنیتي عملي اقدامات باید وشي، د دوی تعریف له دې نه څه دی؟ د امنیتي شخړو لپاره نو هغوی خو دا وایي چې د موږ سره دا کار وکړي. د هغوی هدف دا ده چې موږ په د پاکستان د امنیت په ساتلو کې افغانستان باید برخه واخلي. دوی سره د ټي ټي پي په مهارولو کې او د بلوچ او د جنبش په مهارولو کې افغانستان باید برخه واخلي. که څه په بلوچ مرحله کې زیات نه ډول د ټي ټي پي د فعالیتونو په مهارولو کې د افغانستان ته د دنده ور په غاړه کوي چې د پاکستان د امنیت په ساتلو کې له موږ سره امنیتي همکاري وکوي. ولې دا په هېڅ صورت سره افغانستان نه دی بل چا په
هیواد په داخلي چارو کې مداخله کوي او نه له نورو د تقاضا لري چې د افغانستان په چارو کې مداخله وشي. ښه به دا وي چې اصلا د پولې په اوږدو کې مشترکې کمیټې د کنټرول دپاره ایجاد شي چې د یو بل هیواد په وړاندې باندې خاوره استعمال نه شي، د یو بل هیواد په وړاندې باندې تروریستي ډلې تربیه نه شي، د یو او بل هیواد په مداخلې لپاره هلته ګروپونه ایجاد شي. دا اوس عملا پاکستان په کوټه کې د تاسو په رسنیو کې وینئ چې هلته یو تعداد کسان راټول کړي دي د همدې لپاره یې روزي چې افغانستان ته یې د ورانکاري لپاره راولېږي چې خپله د کوټې خلکو خپل تشویش د اجتماعي رسنیو له لارې خپور کړی دی. دا اوس عملا د افغانستان سیاسي مخالفینو ته په پاکستان کې په آی اس آی ورته کمیټې جوړې کړي دي، دفترونه یې ورکړي دي، حتی معاشونه ورکوي او هغوی دې ته هڅوي چې په د افغانستان کې د آینده مداخلې لپاره هغوی څخه او د افغانستان په حکومت باندې د سیاسي فشار لپاره هغوی څخه استفاده وکوي. دا په ځکه نو موږ وایو چې داسې نه ده، راځئ چې دواړه صادقانه قدم واخلي، دواړه هیوادونه صادقانه قدم واخلي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ګټې په سوله کې دي. یو د بل په هیواد په وړاندې باید دغه تربیه نه شي، د بل هیواد په د داخلي چارو کې باید مداخله ونه شي. د ښه ګاونډیتوب هغه اصل چې د یو د بل خاوره کې نه مداخله، د یو بل د خاورې د ځمکې بشپړتیا ته احترام، ملي حاکمیت او سیاسي استقلال ته د احترام په اصل باندې موږ باید سره نږدې شو. سرحدي کنټرولونه بخښنه غواړم چې سرحد یادوم، هدف مې دغه ډیورنډ لیک ده، خو دا سرحد نه ده، ولې دلته کلمه د لیک په اوږدو کې په دغه لیک په تمام جاوي کې په جاوي کې امکانات دي شته چې یو بل طرف ته وسلوال تیریږي. دغه مشترکې کمیټې مشترکې پوستې ایجاد شي، د سرحدي پوستو ترمنځ د شخړو پر ځای باندې د دوامداره همکاري مشترک شي تر څو د ترورستانو. زه لنډه پوښتنه کوم بیا به فقیري صاحب ته ورشو. فکر کوئ چې رښتیا د پاکستان تقاضا همدا وي او پاکستان د په همدې قانع شي؟ که دا دغسې وي چې فکر نه کوم طالبان هم ورته نه ووایي چې راځئ امنیتي همکاري کوو، وبګورو چې څوک درځي له افغانستانه د هغې مخه به قطعا ونیسو چې له افغانستانه بل ځای ګواښي. آیا پاکستان پر دغسې یو عملي اقدام قانع شي؟ ځکه طالبان معمولا دا دلیل وړي وای چې د پاکستان غوښتنې نامشروع غیر منطقي دي. نو که دا غوښتنه وي خو دا خو اسانه ده، دا تقریبا منطق هم ایجابوي، کیدای شي دواړه لوري همکاري وکړي چې یو بل ته ګواښ پېښ نه سي. ولې کله چې بحث د دې کېږي چې غیر منطقي او نامشروع دي، شاید تر دې زیات څه وي. آیا پاکستان به په دې قانع شي چې د کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو ترمنځ امنیتي همکاري داسې وي چې یو بل ته د ضرر پېښولو مخه ونیسي؟ ما مخکې وویل چې پاکستان باندې باور کول ډېر اسانه کار نه دی، ځکه هغوی د تاریخ په اوږدو کې تل هم داسې دوه مخی سیاست لوبولی دی. دا اوس عملا تاسېدل چې له یو طرفه به یې هیات راتلو په کابل کې به په مذاکراتو مصروف وو، هلته به په هماغه وخت کې هیات بلادني طیارې به یې راغلې بمبارد به یې کول. دا تاسو ولید د مخکې توافقات په چین کې وشول، دغه وشول، بیا یې داسې عمل وکړل. نو په باندې باور موږ هم نه لرو او دوی هم نه لري، خو د باور د ایجاد لپاره ما به ویل چې همدغه شرطونه دي چې له یو طرفه چې باید سرحدي شخړې په سوله ییز ډول سره حل شي، تماسونه باید ایجاد ونیول شي، د هیوادونو ترمنځ د تګ او راتګ په امکانات زیات شي، اسانتیاوې منځته راشي، د مالونو د ترانزیت لپاره سهولتونه منځته راشي، د صادراتو او وارداتو باندې ګمرکي تعرفو باندې کموالی او اسانتیاوې منځته راشي. موږ د کراچۍ له بندره څخه په ډېره اسانتیا سره په سهولت او بدون د ممانعت استفاده وکولی شو. دوی د افغانستان له لارو څخه د منځني اسیا مارکیټونو ته خپل مالونه په اسانه ډول سره واستوي. دا عملي کارونه موږ سره نږدې کوي، موږ شعار نشي سره نږدې کولی. ډېره مننه. بیا هم تاسو سره راګرځو اقبال صاحب، فقیري صاحب ستړي مه شئ. او پوښتنه همدا ده چې که عملي بحث راځو، مثلا پاکستان تر اوسه نه ده ثابته کړې چې د ټولو بریدونو سربیره بیا د هم عملا دوی د ټي ټي پي داسې مطرح او فعال غړي وژلي وي او په هغې باب د دوی اسناد وړاندې کړي. ولې دا ثابته شوې ده نه یوازې د افغانستان له ادرس بطاته که ترکیې ته موږ وګرځو، کازانچي چې نیولی دی چې هو د پاکستان تر ولکې لاندې په بلوچستان کې داعش پالل کېږي او په دې داعش افغانستان او سیمه ګواښل کېږي. که راشو دې ته چې د طالبانو او د پاکستان د واکمنو ترمنځ کوم ډول تعامل دی، نو دلته د طالبانو هر سیاسي مخالف او هر وسلوال مخالف ته پاکستان ځای ورکړی. ولې طالبانو نه دا کار کړی، نه دا جرات کړی، مثلا پی ټي آی ته ځای نه ده ورکړی، بل ته ځای نه ده ورکړی، پی ټي ایم ته ځای نه ده ورکړی، وسلوال ته خو ادعا کوي چې بیخي ځای نه ده ورکړی. نو قسم برعکس ده، مګم ادعا بیا د هغې برعکس ده
که د بریکس هیوادونو په ناسته کې افغانستان او پاکستان پر موضوع باندې خبرې وشي، څه فکر کوئ چې دغه عیني قضایو ته په کتو سره د بحث نتیجه به څه وي؟ یعنې پاکستان به ملامت کړلی شي یا د پاکستان دریځ به پیاوړی شي؟ مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته محترم اقبال صاحب ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. متاسفانه د دې ستاسو د سوالونو جواب کې یو شی باید ووایم، هغه ده چې د افغانستان دغه دوامداره انزوا چې دا 15 کلنه په دا 15 کاله کې افغانستان په انزوا کې دی، د پاکستان لاس لا قوي کړی دی او هغه تورونه چې پاکستان پر افغانستان باندې لګوي هغه ته لاس دی ورکړی دی او له بده مرغه کله کله روسیه هم دغسې الزامات لګوي. تاسو پوهېږئ چې روسیه هم کله کله دا خبرې کوي او حتی د تاجکستان هم کله په دې باره کې دا خبرې کوي. یعنې دغه درې ملکونه چې پاکستان دی، روسیه ده او کله کله تاجکستان دی، دغسې الزام لګوي چې د افغانستان د خوا څخه موږ تهدید موجود دی او دغه تهدیدونه په افغانستان کې شکل نیسي او بیا راځي زموږ په خاوره کې عملیات کوي. نو مګر متاسفانه چون افغانستان بیخي زیات منزوي دی په دغسې بین المللي ناستو کې لکه بریکس او ملګري ملتونه، نور اسلامي کانفرانس په دې کې ځای نه لري. پاکستان د دې څخه سوء استفاده کوي، د افغانستان د نه شتون څخه بده استفاده کوي چې په افغانستان هلته موجود نه دی او پاکستان غواړي چې خپل هغه پخواني الزامونه چې پر پاکستان لګېدلی، یعنې تاسو په یاد وي چې په 2000 کې په 1990 کې عموما د ترورستانو مرکز پاکستان ګڼل کېدی چې دلته یې مرکزونه جوړیږي او بالاخره بن لادن هلته پیدا سو. الظواهري ډېر وخت هلته و، خپل خالد شیخ محمد چې د 11 د سپټمبر د ترورستي حملو طرح دی، مهندس دی، هغه هلته پیدا سو. یعنې ډېر لوی ترورستان په پاکستان کې پیدا سول او پاکستان عموما تر انتقاد لاندې و. اوس پاکستان دپاره زمینه سمه ده، لار ورته هواره ده چې دا خپل لاسونه، د خپل تور لاسونه پر افغانستان باندې پاکي. او بل مسله دا ده چې پاکستان په دې یو کال کې چې یو کال څو میاشتې کې کېږي چې ټرمپ راغلی دی، په دې کې د پاکستان ستوری په واشنګټن کې ځلیږي، ډېر مخته تللی دی پاکستان، لو لابي دلته په واشنګټن کې لري او ټرمپ هم د آصف منیر او د شهباز شریف سره ښه روابط لري. په دا خاطر هم پاکستان غواړي چې دغه شرایطو څخه ښه استفاده وکړي. زه فکر کوم له بل اړخه څخه موږ افغانانو، یعنې زموږ ډیپلوماسي هم په دې برخه کې ډېر سوکار، ډېر دقیقاً. اوس یو خبره ده ویدي صاحب، دلته یو تحلیل د پرون راهیسې زه ګورم چې بیا عین وخت کې چې رښتیا هم ستاسو خبره ده زموږ انزوا زیاته ده او متاسفانه پاکستان په دې برخه کې امریکا ته تقرب پیدا کړی، په هر دلیل یې چې کړی دی. ولې د سیمې په کچه باندې یو څه بیا هیلهمنتیا شته؟ مثلا بعضې فکر کوي چې د ډیلي نږدېوالی طالبانو سره، د مسکو نږدېوالی طالبانو سره، د چین نږدېوالی طالبانو سره، ښه د ایران بحث خو ځکه چې ایران بیا پاکستان سره هم نږدې شوی، ولې سیمه ییزه کچه باندې که بحث راپورته کېږي یا په بریکس کې که بحث کېږي هلته به یو څه دغه قضیه کې پر واقعیتونو بحث وشي؟ څومره تمه شته که بحث سیمه ییز کېږي یا په بریکس کې بحث کېږي هلته به یو څه د افغانستان په خوا او په هغه حقیقي مسایلو بحث وشي؟ یعنې امید دی واقعا هم د پخوا ستاسې په یاد دی چې په اول طالبانو په اول دوره کې طالبانو د هند سره ډېر بد روابط درلوده، هند د طالبانو مخالفین تقویه کوله، ایران دغسې د طالبانو مخالفین تقویه کوله، روسیه کوله، د چین په هغه وخت کې هم کار نه درلودی، اوس هم په دې مسایلو کې چندان کار نه لري. مګر دا ځل اوضاع بدله سوې ده. دا ځل هم چین، هم روسیه، هم ایران، هم هند د طالبانو سره ښه روابط لري تر یوه حده پورې او د طالبانو ځینې کارونه ستایي. نو لهذا یو څه دغه بدل سوي دي، شرایط بدل سوي دي. خو د بریکس په تیرو ناستو کې هم د افغانستان استازي به نه وو. عموما پاکستان دا الزامونه چې هلته د افغانستان استازي نه وي
دا الزامونه لګوي. امید دی چې په دې ناسته کې که د افغانستان یو استازی وروغوښتل سي، افغانستان به د خپل ځان دفاع وکړي. مګر یعنی د افغانستان لوی مشکل هغه انزوا دغه بین المللي او دقیقاً رسمي انزوا ده چې حتی دغه ملکونه چې اوس د طالبانو سره ډېر نږدې دي لکه چین، روسیه، هند او خپل ایران، حتی هغوی هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، افغانستان په رسمیت نه دي پیژندلي. او زه فکر کوم چې دا په خپله په د طالبانو په ډیپلوماسي کې په داخلي پالیسیو کې لوی نقصان دی چې افغانستان و دغه ځای ته رسول دي، دغسې منزوي کړي دي. او څه فکر کوئ که لږ د محتوا په هکله وغږیږو، پاکستان کومه امنیتي همکاري له کابله غواړي؟ هغه غیر واقعي دي. زه فکر کوم چې دوی وایي موږ ته به تحریري ضمانت راکوي چې په پاکستان کې به بیا تروریستي حملې نه کېږي. دا غیر واقعي دي. دا د افغانستان په وسه پوره نه دي، د هیڅ افغان حکومت په وسه نه دي، په وسه پوره نه دی چې د پاکستان امنیت افغانستان ورته وساتي، په پاکستان کې بیا تروریستي حملې ونسي. تاسو پوهیږئ چې د پاکستان مشکل داخلي دی، موږ ټوله پوهیږو. پاکستان هم د خپلو پښتنو سره پرابلم لري، هم د بلوچ سره پرابلم لري، هم د مذهبي احزابو سره پرابلم لري، او هم د سیکولر یا د نشنلیست احزابو سره مشکل لري. یعنی دا پاکستان کې یو ملي ستم روان دی. په پاکستان کې د پښتنو سره د بلوچ سره ملي ستم روان دی. اوس هغه ستم حتی وش کشمیر ته رسېدلی دی. د کشمیر خلک هم په دې برخه کې دغه لري، شکایات لري چې پاکستان د دوی حقوق خوري. نو پاکستان د ډېر دغه داخلي مشکلاتو سره مواجه دي، او متاسفانه بیا هم موږ په دې نه توانېدلي، زموږ ډیپلوماسي په دې نه توانېدلې، امارات په دې نه دی توانېدلی چې د پاکستان د دغو مشکلاتو څخه استفاده وکړي. دننه په افغانستان کې یو غټ کانفرانس راوغوښتل سي چې په هغه کې هم د پاکستان دغه احزاب چې د پاکستان مخالف دي د هغوی استازي راوغوښتل سي، ملګري ملتونه، دغسې لکه د بریکس ناسته دغسې یو شی تنظیم سي، او دغه ملامتي چې اوس پر افغانانو وراچي دا بیرته په پاکستان ورواچول سي. د پاکستانیانو د خولې څخه د خپلو د دغو احزابو چې د پاکستان د دغو پالیسیو مخالف دي، د هغوی په خوله پاکستان وغندل سي، پاکستان ملامت سي. متاسفانه زه فکر کوم چې طالبانو په دې برخه کې هیڅ نه دي کړي، او د پاکستان ته لاره هواره کړې ده. د پاکستان مخالفین نه دي راغوښتي، د هغوی سره رابط نه دي ساتلي، بلکې ډېر کوښښ یې کړی دی چې د پاکستان د نظامیانو سره نرمښت وشوي، ډېره مدارا وکړي، او هغه هم نتیجه نه در کړې. دې پر ځای چې افغانستان او د پاکستان روابط ښه سي، نور هم ترنګل سوي دي، ځکه هر ځل پاکستان نور هم شیره کېږي، پاکستان نور هم ګستاخ کېږي. دې پر ځای چې د طالبانو سره ښه روابط ولري، پاکستان په هر مجلس کې، په بین المللي په هره ناسته کې د طالبانو مزاحمت کوي، د افغانانو مزاحمت کوي. مګر برعکس طالبان همیشه کوشش کړی دی چې د پاکستان د نظامیانو سره مدارا وکړي، نرمښت وکړي، ننوات ورته وکړي. زه فکر کوم چې دغه پالیسي د طالبانو ډېره مضره پالیسي ده، د دې پر ځای چې د افغانستان ته ګټه ورسوي ډېر تاوان رسوي. حتما بیا هم تاسو سره ګرځو. فخري صاحب، دوه مهمه مسئلې اقبال صاحب، یو دغه مضره پالیسي ده چې له ډېرې زیاتې مدارا له یو داسې ادرس سره کار اخلي طالبان چې هغه ادرس هیڅ په دې پالیسیو تغییر نه مومي، هغه د پاکستان نظامیان دي، او طالبان کوښښ کوي د نورو آپشنونو پر ځای باندې دوی پر وړاندې نرمښت د آپشن څخه کار واخلي. یو دویم بحث چې تر ټولو مهم دی هغه د انزوا بحث دی. هغه پاکستان چې هر هغه سړی او هر هغه ډله چې نړۍ او سیمې ته ګواښ هغه پاکستان کې راوتي دي، تر دانه پورې وروستۍ قضیه د داعش ده چې عملا په بلوچستان کې ښکاره مرکزونه لري، په دا ځونو کې لري چې پوسته نږدې پراته دي، او عملا هلته تاسو ویډیوګان حتما لیدلي چې ویشتل شوي دي. که هغه مو نه منو نو راځو دې ته چې ترکیې عملا هلته کس نیولی چې په بلوچستان کې داعش لپاره فعالیت کوه، همغه داعش ټولې سیمې ته ټول نړۍ ته ګواښ دی. ولې پاکستان د دې ټولو مستندو مواردو سربیره چې پرې موجود دي، بیا هم کولی شي د خپل هغه سټیج څخه په استفادې کابل ملامت کړي، د اروپایي ټولنې استازی راولي او په هغه باندې دا خبره وکړي چې دا دفاع د پاکستان حق ده. په هر سټیج کې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې هم دا خبرې تیز وکړي. ولې د کابل دریځ چې حق بجانبه دی، مظلوم واقع شوی، وژل شوی، وهل شوی، ټکول شوی، ترهګري ورته راوړل شوې ده،
هغه د دې له وجې چې طالبانو ضعیف سیاست کړی منزوي دي هغه سم نتیجه نه ورکوي. د طالبانو انزوا او ناسمه پالیسي څومره د دې لامل شوې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ امنیتي کړکېچ د پاکستان په ګټه روان واوسي؟ مهرباني. محترم استاد اجازه صاحب خبره داسې ده چې طالبانو د پاکستان په وړاندې باندې دومره زیات هم له نرمښت نه کار نه دی اخیستی، خو تل یې کوشش کړی دی چې په لومړي قدم کې خپل ځان پرې ملامت نه کړي. اولین تعرض دی نه دی کړی، تل مګر هر تعرض چې پاکستان کړی دی د طالبانو په د خپله ناوسي کې، په بېوسي کې، په دا نه شتون د امکاناتو کې بیا هم تر یو حده پورې ځواب ورکړی دی. هیڅ د دې هغه تعرضي عمل بې ځوابه نه دی پرې کړی. قسم دغه ځوابونه چې د افغانستان له طرفه ورڅخه ورکول کېږي دا ناکافي دي، ځکه چې هغه زموږ د وسلو، د مهماتو، د امکاناتو په نه شتون پورې اړه لري. ولې هر ځل د هر بمبار په مقابل کې یو عکس العمل ښوولی دی. ولې دا د افغانستان حکومت خو دا پالیسي ده چې دا اختیار کړې د سولې پالیسي اختیار کړې، ډېر کوشش کوي چې د سیمې له هېوادونو سره په سوله کې زندګي وکړي، ځکه افغانستان چې د څلور تکلو جنګونو څخه راوتلی ټپي ټپي زخمي دی، ډېر زیات کار ته او سوله فضا ضرورت لري. په همدې خاطر باندې کوشش کوي چې د سیمې له هېوادونو سره د ټولې نړۍ سره بالخصوص د سیمې له هېوادونو سره په مداره کې ژوند وکوي. همدغه پالیسي باندې دوی وکولی شوی هغه تاجکستان چې د افغانستان په مقابل کې ډېر خصمانه سیاست په اول کې درلودل او همیشه به د افغانستان څخه د تروریستي ډلو ویره او تشویش درلودل. تېر د شانګهای په ډله په کنفرانس کې د تاجکستان نماینده د افغانستان د حکومت له همکاري، د فعالیت او د اطمینان چې دی ورکول کېده، د دې تشکر وکړ. د روسیې د نن باندې یو سیاسي خبرې په روسیې باندې ولې واورېدلې، هغه چې افغانستان د تروریزم د حملو په وړاندې باندې د تناق پاتې دی. افغانستان په مقابل کې باید همکاري وشي، د افغانستان باید دغه تروریستي ډلو د هغوی نومونه واخیستل شي، داعش ته څوک کوم خراسان ډله ده د پاکستان کې چې روزل کېږي، د هغوی په وړاندې باندې د افغانستان باید ملاتړ وشي، افغانستان باید تنه ورته پرېنښودل وشي او افغانستان د دغو ټولو ډلو په مقابل کې سپارن واخیست شوی دی، نه یې د پرېکړې چې هغه منځني اسیا. یعنې فکر کوئ چې انزوا د دې لامل نه ده شوی چې پاکستان لږ څه برلاسه واوسي، ځکه وایي هر سټیج کې پاکستان موږ ملامتوي؟ بالکل دا مخکې وویل دا بیخي واقعیت دی چې د افغانستان دغه سیاسي ډیپلوماتیکه انزوا دا د پاکستان برلاسي موږ ته راوړې ده. حتی په شورای امنیت کې پاکستان خپله د همدغې کمیټې د افغانستان د تاجراتو د کمیټې دغه د مسؤلو تروریزم د کومې کمیټې مسؤلیت په غاړه درلودل، هغه هم په شورای امنیت کې عضویت لري، دا بالفعل په شورای امنیت دغه عضو دی، هم په شانګهای کې عضو دی، هم په بریک کې نماینده او استازي لري، په دې ټولو کې هغوی استازي لري او تل دا دوه مخې سیاست کار وړی ده. هغه چې دومره دوه مخې سیاست کوي چې هم مذاکرات کوي، هم سوله کوي، هم جنګ کوي، په غیاب کې خو هر څه وایي او تل دا کوشش کوي چې افغانستان د دغو مسؤلیت د افغانستان دولت په غاړه اچولی. ما په دې مخکې یو پروګرام کې هم ویلو چې د افغانستان د حکومت د وزارت خارجي لپاره دا په کار ده چې د هرې دغه سیمه ییزې ناستې په وړاندې باید دغه سیمې د هیوادونو سره مشترک کنفرانسونه ده. منتقدین وایي چې طالبانو فرصتونه درلودله، خصوصا کله چې پاکستان سره یو امنیتي کړکېچ ته دننه شول. شاید فقیري صاحب وروسته هم پرې خبرې وکړي، همداسې یو نظر موجود و چې هو طالبانو فرصت درلوده هم د کور دننه د یو اجماع رامنځته کولو، دغه په تعقیب سره د نړۍ سره د تعامل د تسریع لپاره، او عین وخت کې طالبانو دا فرصت هم درلودی چې لکه د پاکستان اکثریت سیاسون چې دي دا مهال خصوصا پښتونخوا او بلوچستان کې چې د پاکستان د ولکې لاندې سیاسون دي، دوی اکثریت د پاکستان د اوسنیو پالیسیو خلاف دي. خوشحال خان کاکړ خبرې ما واورېدې، حتی مولانا فضل الرحمن خبرې که تاسو واورئ، او بل د هر ادرس پرته له پوځ څخه اکثره ادرسونه په دې نظر شوي دي چې هو د پاکستان پالیسي د افغانستان په پام ناسمه ده. وایي چې دا هم یو فرصت و طالبان ته چې له دې هم ګټه اخیستې ویل دوی سره تعامل کړی وای، عین وخت کې نړۍ سره تعامل تشریح کړی وای، ویل دوی دا تعامل لا پسې پڅ کړ. آیا طالبان فرصت درلوده چې تر دغه غوره موقعیت کې واقع شي د پاکستان پر وړاندې؟ طالبانو لپاره دغه فرصت شته دی، دغه فرصت بیا نور عواقب بیا بد عواقب موږ ته راوړي، ځکه دوی په داسې موقعیت کې نه دي، په داسې موقف کې نه دي چې دوی د پاکستان سره دومره مقاومت وکړي چې خپل ځان قصداً ور ملامت کړي. افغانستان پالیسي همدا ده چې د همسایه هیوادونو سره د نیک همسایګري په اصولو باندې ژوند کوي، نه غواړي چې د همسایه هیوادونو په داخلي چارو کې مداخله وکړي. که دا فرصت خو دا اوس هم د افغانستان اسلامي امارت په لاس کې ده چې
پاکستان کې د مخالفو ډلو څخه ملاتړ وکوي، هغوی ته د شا جبه خلاصه کړي، د هغوی څخه د هغوی زخمیان واخلي، د هغوی ته نور مالي مرسته وکړي یا تسلیحاتي مرسته وکړي. ولې افغانستان په داسې موقف کې نه ده، په داسې وضعیت کې نه ده چې هغه د پاکستان په وړاندې داسې سندونه هغوی ته په لاس باندې ورکړي چې هغه دا اوس په مظلومیت په حالت کې دی، دومره زیات تر تهدید لاندې ده، تر فشار لاندې ده. که چېرته داسې سندونه هم پاکستان ته په لاس کې ورکړي، نو خو په افغانستان خو ټولې نړۍ ته به د یو تروریستي هېواد په توګه باندې بیا معرفي کوي. دا اوس چې دی له یو طرفه چې په انزوا کې قرار لري، له بل طرفه داسې سندونه پاکستان ته په لاس کې او نړیوال ته په لاس کې ورکړي، په افغانستان نور هم قهقراته ځي. د افغانستان د دولت پالیسي دا معقوله پالیسي ده چې د پاکستان په وړاندې باندې نیول دي. په داسې حالاتو کې هېڅ داسې سند پاکستان یا بل هېواد ته نه ورکوي چې په هغو کې مداخله کوي او نه یې کوي هم. ولې دا چې دا برحقه ده، برحقه مبارزه ده، هم د ټي ټي پي برحقه مبارزه ده، هم د جنبش بلوچستان د ازادي غوښتونکي جنبش دی، هم هلته پی ټي ایم دی. دا ټولې مبارزې دا د دې وړ دي چې دا حمایه شي. ولې دا وریانت پاکستان د افغانستان له دولت سره دی. که چېرته پاکستان د افغانستان د سیاسي مخالفینو چې خلاص نه اخلي، سیاسي مخالفین روزي، هغوی ته مرکزونه ورکوي، د افغانستان دولت باید بالمقابل همدا کار وکوي. حتی ما یو ورځ پیشنهاد وکړ چې کولی شي د پاکستان سیاسي مخالفین ټول راوغواړي په کابل کې، مشترکه د پښتنو یوه جرګه جوړه کړه او وایي د پښتونستان د ازادي لپاره او په پښتونستان باندې پښتونخوا باندې د پاکستان د ظلمونو د ختمولو لپاره څه چاره لري. موږ د وینې په حساب، د قوم په حساب، د مذهب په حساب، د تاریخي علایقو په حساب او د خپلې خاورې باندې دا په حساب دا حق لرو چې هغوی سره دا همغږي وکړو. خو د افغانستان د اسلامي امارت دولت دغه دې کې احتیاط کوي او تر اوسه دې کار ته لاس نه اچوي. که چېرته پاکستان دغه پالیسي ته دوام ورکړي، د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، مجبور ده افغانستان اسلامي امارت بالمقابل عمل وکړي او دا حق به ترلاسه کوي. په هغه صورت کې بیا نړیوال هم څه نشي ورته ویلی. ولې اوس دغه مسله ده چې څو افغانستان د نړیوالو څخه په رسمیت وپېژندل شي، په ملل متحد کې خپله چوکۍ ترلاسه کړي، د اسلامي هېوادونو په کنفرانس کې خپل دغه نماینده ولري او دغه د شانګهای په هغه د بیرته ناظر په شکل سره داخل شي چې خپل نماینده هلته دفاع وکولی شي، له احتیاط ته کار اخلي. داسې استاد نړیوالو ته بل چا ته په لاس نه ورکوي چې په هغو کې افغانستان ملامت شي. دا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان د سولې د پروګرام په ضرر باندې تمامېږي. مننه. مننه. بیا هم تاسو راګرځو. فخري صاحب وایي د افغانستان په تاوان ده، لکه څنګه چې اقبال صاحب ویلي، او د طالبانو پالیسي ډیره مننه اقبال صاحب. فقیري صاحب تاسو راځو وایي د افغانستان په تاوان ده، لکه څنګه چې اقبال صاحب اشاره وکړه، طالبان په یو نازک موقعیت کې واقع دي او په دې اساس نه غواړي چې چاته د ګواښ پایز تعریف شي او د دوام په صورت کې کېدای شي پالیسي تغییر وکړي. ولې اوس دپاره همدا پالیسي ده او یو حده پورې دوی د برلاسۍ خبره هم کوي. مثلا وایي چې چین او مسکو چې ګډه اعلامیه ورکړي، هلته وایي چې باید طالبان ملاتړ وشي داعش او نورو ډلو پر وړاندې. حتی د دوی خبره لکه اقبال صاحب چې ویلې تاجکستان لا دغه برخه کې ترېنه یو څه قناعت ښیي. په سیمه کې یو څه کار شوی دی، دوی هند ته، روسیې ته، چین ته دوی ته قناعت ورکړی دی او په دې برخه کې سمه ده چې په عموم د طالبانو یا د افغانستان انزوا دې لامل شوی ده چې پاکستان ولې طالبان زمان او مکان ته په کتو له فرصتونو څخه استفاده کوي او تر دې دمه یې کړې ده. خو که تر دې تیز ځي دا بیا طالبان ته تاوان درلودلی شي او د هغوی په باب باندې نظریات منفي کولی شي. طالبان کوم داسې آپشنونه یا انتخابونه لري چې په هغه کې زیانمن هم نه شي ولې بریالي دې راووځي؟ ستانکزی صاحب، اول خو باید دا ووایو چې زما وړاندیز د دې نه دی چې طالبان دې د ټي ټي پي او د بیلې سره روابط ټینګ کړي او هغه د کابل ته راوغواړي. نه، قطعا دا خبره نه ده ما نه ده کړې او نه هم زه دا خبره کوم. څه چې ما ویل دي هغه دي چې طالبان دې د هغو احزابو سره چې په پاکستان کې اوس قانوني دي، په پاکستان کې چلیږي، د پاکستان د آئین په چوکاټ کې عمل کوي، مګر د پاکستان د دغه پالیسۍ مخالف دي. که دا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، که دا د عمران خان حزب دی، که دا د نیشنلیست پښتانه نیشنلیست احزاب دی، اڅکزی صاحب دی او نور دی، دا دی
دغه خلک باید راوغوښتل سي. د دې خلکو سره باید یو کوارډینیشن وسي، همکاري وسي، همغږي وسي. موږ باید دا دوه شیان سره مغالطه نه کړو چې هغه مخالف د پاکستان مخالف بس ټوله هغه مسلح کسان وګڼو. داسې نه دي. پاکستان حتی مولانا فضل الرحمن د پاکستان دغه پالیسۍ مخالف دی. حال دا چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د استبلیشمنت یو جز دی، یو ډېر مهم جزء دی. همیشه د پاکستان د حکومت دفاع کړې ده، مګر هغه د دغه پالیسۍ مخالف دی. په پاکستان کې جرګې سوي دي، هغه د دغه پالیسۍ مخالف دی. او دا ټوله مشروع خلک دي، دا ټوله د پاکستان د جامع مشروع ډلې دي چې پاکستان په هیڅ وجه د خپل وجود لپاره تهدید نه ګڼي. د دغو خلکو څخه باید یو جرګه راوغوښتل سي. دغه خلک باید کابل ته راوغوښتل سي. او دا د ډېر وخت څخه ما دا خبره کړې ده. طالبان د پاکستان د نظامیانو څخه بیریږي، د پاکستان د نظامیانو څخه ډار لري. طالبان نه غواړي چې د پاکستان په مقابل کې حتی کوچنی عکس العمل هم وشي، مګر دا چې پاکستان پر افغانستان باندې بمباري وکړي، پر کابل باندې بمباري وکړي، پر کونړ باندې بمباري وکړي، بیا پاکستان طالبان مجبور سي چې عکس العمل وشوي. او تر اوسه پورې دغه هر ځل چې طالبان پاکستان پر افغانستان باندې تجاوز کړی دی، د افغانستان مشر چې اوس د طالبانو مشر دی هبت الله، هیڅ کله په دې باره کې یوه اعلامیه نه ده خپره کړې. یعنی دا په خپله دا شوي چې طالبان په څه اندازه د پاکستان سره مدارا کوي. او زه دغه وایم چې دغه پالیسي د افغانستان په ګټه نه ده، د افغانستان په ضرر ده. څه باید وکړي؟ دغه پالیسي یو خدا دی چې مدارا په ځای څومره د توند دریځ توقع لرئ؟ د دغه توقع لرو چې په افغانستان کې یو لوی کانفرانس تشکیل سي، او په هغه کې د پاکستان دغه څه چې مخالف احزاب دي، دغه چې قانوني مخالف احزاب دي، په پارلمان کې غړي لري، دغه راوغوښتل سي افغانستان ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یې راوغوښتل سي، د ملګرو ملتونو استازي راوغوښتل سي، د اسلامي کانفرانس خلک راوغوښتل سي، او افغانان خپل استدلال وکړي و بینالمللي ټولنې ته، او بینالمللي ټولنې ته خپل مظلومیت وښوي چې موږ د پاکستان د تجاوزونو سره مخامخ کیو. پاکستان متواتر پر موږ باندې تجاوز کوي، زموږ پایتخت را بمباروي، زموږ کلي را بمباروي، زموږ پوهنتون را بمباروي، زموږ مدرسې را بمباروي، او برناحقه یو جنجال خلق کړی دي. او دا موږ نه وایو، بلکې دا حتی هغه قانوني پاکستاني احزاب چې دي، چې اوس د پاکستان خیبر پښتونخوا د دغه حزب په لاس کې دي، هغه مخالف دي. پښتون ژغورنې غورځنګ یې مخالف دي. د بلوڅو دغه مهرنګ بلوچ دغه مخالفه ده. داسې خلک چې قانوني په پاکستان کې قانوني مبارزه غواړي، هغه مخالف دي. زه نه غواړم چې د افغانستان دې ولاړ سي BLA دې راوغواړي، افغانستان دې ولاړ سي TTP دې راوغواړي. هغه بېشکه هغه د افغانستان په ګټه نه ده، مګر دغه د افغانستان په ګټه دي. دغه دوه شی باید سره ګډ نه سي. دغه دوه زما زه یو پوښتنه کوم، تقریبا طالبان نشي کولی، متوجه نه دي، یا دغسې مسایلو ته د حساسیت له کبله لاس نه وروړي؟ نه، طالبان د پاکستان د عکس العمله بیریږي. طالبان نه غواړي چې د پاکستان عکس العمل په دې برخه کې راوپاروي. طالبان د پاکستان سره اوبه پوکوي او چښي. دغه ویره څومره معقوله ده؟ دا ویره څومره د امکاناتو د موقعیت په تناسب باندې، لکه طالبان په ډېر ضعیف موقعیت کې دي، رسمیت لا نه لري، دا مسایل شته، څومره دا ویره کولی شو چې موږ منطقي او معقوله وبولو او یو سیاسي ضرورت یې وبولو؟ اگر سره دا سیاسي ضرورت نه دی، او نه هم دا یو معقوله ویره ده، بلکې دا یو ډېره مضره ویره ده، ډېره مضره بیره ده چې طالبان یې شوي. پاکستان په هر موقف کې، په هر ځای کې پر افغانستان باندې تور لګوي، په ملګرو ملتونو کې، په نورو کانفرانسونو کې، په هر ځای کې پر افغانستان باندې تور لګوي، افغانستان بد معرفي کوي، مګر افغانستان په دې برخه کې هیڅ کار نه کوي. او دلته وایي زه د مصلحت څخه کار اخلم. دا مصلحت نه دی، دا بیره ده، دا ډار دی، دا د افغانستان په ضرر دی. افغانستان مشروع حق لري
چې د خپل ځان د سپینولو دپاره د خپل مظلومیت د ښودلو دپاره د پاکستان په مقابل کې مشروع خلک راوغواړي. ملګري ملتونه د مشروع ډله ده، اسلامي کانفرانس مشروع ډله ده، د عمران خان حزب مشروع ډله ده، پښتون ژغورنې غورځنګ مشروع ډله ده. د دغو مشروع چې په پاکستان کې اوس فعلا عمل کوي، په پاکستان په حکومتونو کې برخې اخیستې دي. مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان په پارلمان کې غړی وو، دغسې خلک دې راوغواړي چې د هغوی په خوله سره د پاکستان دغه اوسني تجاوزونه، دغه غلطه پالیسي رسوا سي او جهانیانو ته هم دا وښودل سي چې افغانستان په مظلوم موقعیت کې واقع دی. افغانستان نه غواړي چې د پاکستان سره جنگ جوړ کړي. دا پاکستان دی چې یو جنګره، یو متجاوزه پالیسي غوره کړې. زه فکر کوم چې په افغانستان موقف ډېر عادلانه دی او افغانستان کولی سي چې پاکستان په دغه پهلواني کې راوسملوي. مننه. داسې لنډ وخت لرو، تقسیم به کړو. زه راځم تاسو اقبال صاحب، یو مضر احتیاط، یو مضره ویره، یو غیر ضروري ویره او هغه ویره چې نتیجه متاسفانه هیڅ وه. پاکستان په هر مکان او زمان کې له فرصت نه ګټه اخلي او پر موږ منتورونه پورې کوي. رښتیا خبره هم دا ده، له شهباز شریف نه رانیولې تر عاصم منیر او تر خواجه آصف او دغسې چې پسې راځئ. ول د افغانستان له ادرسه متاسفانه حتی دغه سیاسي موقفګیري هم ډېره کمزوري، ډېره زگزاکي وي، ډېره کمرنګه وي، وخت نا وخت په ډېره ټیټه سطحه باندې یو والي یا امنیه قمندان کله زموږ دفاع وزیر یا دغسې کوم بل چارواکی راسي، ولې تر هغه پاکستان ډېر تیز روان دی په دې برخه کې. د طالبانو دا احتیاط مضر احتیاط دی. که نه وي نو هغه وسلوالې ډلې نه، بلکې هغه وړاندیز چې دلته فقیري صاحب وکړ، وایي چې سیاسي جهتونه، خصوصا د پاکستان تر واک لاندې سیاسي جهتونه او د هغه نه وراخواته بیا نړیوال اسلامي کنفرانس و دا خلک دا دې راوبولي، یو واضح موقفګیري دې وکړي په دې باب باندې. مهرباني. او ما مخکې ته دا خبره وکوله چې د افغانستان دولت که چېرته مجبور شي، مجبورېږي دا کار کوي چې پاکستان سیاسي مخالفین، کله چې سیاسي مخالفین وویل په هغه کې دا ټول راځي، دا چې هغه د ژبنه شي ورسره مخالفت لري. ولې دا دومره ساده کار نه دی. دا خبره د پاکستان اساسیتونه راپارول او هغه دغه زمینه مساعدول. د ګورې د مخکې کلونو کې د 40 کاله په افغانستان کې د پاکستان له طرفه چې سیاسي مداخله کېده، سیاسي مداخله نه، نظامي مداخله کېده. عملاً د وسلوالې ډلې ورته روزلې، تربیه کولې، ورته رالېږلې، په دې کې سهم درلودل. د افغانستان دولت او نړیوالو ټول په دې قانع ول چې دا کار له پاکستانه کوي. همدغه تورونه چې نن دوی په افغانستان لګوي، دا تورونه ټول په پاکستان لګېدل، مګر د افغانستان اقبال صاحب د حساسیت د اندېښنې سربیره هم پاکستان راغی بمبارد یې وکړ، نورې ټولې کرښې ماتې کړي دي، نور داسې حساسیت نه دی پاتې چې هغه راوپارېږي د پاکستان. دې خبرې ته نه د ټولو تورونو سره پاکستان وجود درلودل، مګر په تېرو نظامو کې هېڅ دولت دا توان دغه ونه کول، دا جرأت ونه کول. دا جرګه په افغانستان کې د پاکستان د سیاسي مخالفینو جوړه نه کړه. یعنی د 40 کاله تیر نظام په وخت کې هم وسوالې ډلې راکړې، هم روزل کېدې، هم قطارونه رالېږلي، هم سلاوي رالېږلي. دا مسایل وو او رسمي سندونه موجود وو. اما دا کار په افغانستان دولت نه کول، ځکه نه کول چې دلته ویل چې موږ دغه اساسیتونه باید راونه پرو. حتی که تاسو د ډاکټر صاحب اشرف غني هغه بیان اورېدلی چې اعتراض مو چې ول دي ازغن تار په مقابل کې ته یو سلامان نه کار کوي، ولې اعتراض نه کوي؟ دوی د پاکستان سره د جنگ توان نه لرو چې د پاکستان په مقابل کې عاجز یم. ما دا مرکه کړې وه. بالکل. نو اوس هم دغه د افغانستان دولت دغه موجود احتیاط نه، دغه احتیاط دا لازم احتیاط بولي. دا د دې لپاره بولي چې افغانستان د دې دغه جوګه نه ده او دا لیوالتیا نه لري چې یو داسې خوشامد د پاکستان سره یو منظم جنګ ته لاړ شي. نو ښایسته به کوو. اوس خو پاکستان پر موږ ټاپې وهي، بریدونه کوي، بدنامایي مو، فشار راولي، وسلوال مخالفین مو داعش ته ځای ورکوي، نورو ته ځای ورکوي، افغانستان پې ځپي، وهي، ټکوي، بدناموي په هر سټیج کې. د افغانستان سوداګري زموږ هغه حالت ته رسولی، پر موږ باندې فشار راوړي. که سمه ده، اوس خو خوشبختانه د لارو د بندېدو له وجې یوازې دې خواته زیان نه اوړي، تر دې خواته زیات زیان اوړي، ولې په عمومي ډول باندې بیا هم دوی تر هر ممکن لارې مهاجرو نه استفاده کوي، فشار راوړي. که دغه احتیاط لازم وي، ښایسته باید وکړو په ځای. مخکې وویل ته په دې تاکید وکړل چې موږ تر دښمني کولو دوستي کولو چارج کړي او دا په نن غونډه هم په پروګرام موږ تاسو ته وو چې موږ څنګه کولی شو پاکستان سره تعامل وکړو، څنګه کولی شو دوستي خو دراسه همدا نقش وو. کنه پاکستان تعامل نه کوي، تاسو خپل هم ویل چې دوه مخه دی نه کوي، دروغ وایي. بالکل
بالکل خو د باور جوړولو لپاره دغه کتاب تلاش دغه ډیپلوماټیک هڅې باید وکړو. زه د نظامي هڅو هیڅ کوم طرفدار نه یم. د ډیپلوماټیک چارې د افغانستان دولت همدا ورپاتې دی چې هم ډیپلوماسي فعاله کړه، هم خپل اقتصاد قوي کړه، خپل نظامي قوي کړه، خپل اردو قوي کړه، خپل دفاعي هوا سیستم قوي کړه. په دې ټولو لاره کې یو جهاد کې نه کوي، هم په رسنیو کې فعالیت کوي، مبارزه به کوي، هم په نظامي کوي، خپل ځان به اکمالوي، هم په ډیپلوماسي کوي. ډیپلوماسي میدان ورته ډېر ضرور دی او نظامي میدان دواړه ضرور دي. د خپل ځان د اکمال کې خپل ځان د قوي کې په هغه سره کې د پاکستان د بمباریو مخه نیول کېږي. په ډیپلوماسي سره د وکولای شي چې سیمې هېوادونه کنفرانس د اسلامي هېوادونه دا د خپل ځان سره ملګري کړي، هغوی ته دا سندونه ورکړي، هغوی د دې قانع کړي چې پاکستان په موږ باندې ناروا ده. او ایسه دا خبره چې تر ملل متحد او تر شورای امنیت پورې دا تیر ځل شورای امنیت کې د هند دولت صریحا پاکستان په دې باندې ملامت وبلل. خپل د یو نامه استازي خپل بیان کې دا خبره وکول، چې خبره تر هغه ځای ولاړه دا هم فعالیتونه شوي او ډېره مننه. دا کافي دي ځکه دا فعالیتونه نور هم زیات شي. عملي دي لپاره هیڅ کله طرفدار نشي په افغانستان د مستقیما د پاکستان سره د خصومت د دروازه خلاصه کړي، خو جای دې چې دوستي ته لاس خصومت په سره د پاکستان دوه مخه سیاست لري، سره د پاکستان د مشتر موجود مستقل لري. ولې موږ کوشش کوو چې موږ سولې ته ضرورت لرو، موږ دې ضرورت لرو چې افغانستان د سلوک کولو د جنګونو زخمونه هغه تلافي کو، هغه مرهم کو او خپل پرمختګ لاره طی. ډیره مننه. فقیري صاحب لاند که بیا ځواب راکړئ. موږ تر بل هر چا ډېر ضرورت سولې ته لرو، موږ په جګړه کې تر بل هر چا زیات تاوان ګورو. دا یو لازم احتیاط دی تر هغې پورې چې موږ دا وړتیا پیدا کړو چې بیا د ځواب ووسو. نو تر هغې پورې باید د لازم احتیاط دپاره یو څه حوصله ولرو. ستاسو نظر اخلو. زه فکر کوم چې دا مضر دی، دا مخرب سیاست دی. په دې کې د افغانستان زیان ډېر پروت دی. افغانستان د دغه مضر احتیاط څخه همیشه خوار سوی دی، که دا د جمهوریت په وخت کې وو که دا اوس وو. زما خپله وړاندیز دا دی چې افغانستان د فعال سیاست غوره کړي، د دغه بیرې څخه دې راووځي، د دغه ډاره څخه دې راووځي، او د پاکستان په مقابل کې د سیاسي ډیپلوماسي مشروع موقف غوره کړي او د پاکستان مخالفین د کابل ته راوغواړي. د پاکستان د دغه پالیسۍ چې هغه مشروع کسان دي، په پاکستان په حکومت کې شامل کسان دي، هغه دې راوغوښتي چې هغه غواړي د پاکستان د حکومت د دغه مخالفت وکړي، ځکه هغه پوهیږي چې دغه اوسنۍ پالیسۍ چې پاکستان د افغانستان په مورد کې اتخاذ کړې ده، دا د پاکستان په تاوان هم ده، پاکستان ته ضرر رسیږي. موږ پوهیږو تجاران د پاکستاني تجاران د دې مخالف دي، ټرک ډرایوران د دې مخالف دي، د څه چې خلک پر دې لاره باندې کار کوي ټول یې مخالف دي. د دې ټولو یو لویه جرګه باید په کابل کې راوغوښتل سي، د دې خلکو سره خبرې وسي او یو نوع عمومي ولسي فشار د پاکستان پر نظامیانو واچول سي او د خلک سره منظم سي. زه فکر کوم چې هغه بهتره لار ده تر دې چې مدارا وسي، تر دې چې نرمش ورسي، تر دې چې ډار خور سي. ډیره مننه کوم دواړو قدرمنو مېلمنو څخه. د بحث موضوع مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ به دا ځل د بریکس هیوادونو د ناستې محوري موضوع هم واوسي. هغه بریکس ناسته چې ډېر ژر به په ډیلي کې جوړه سي، هلته به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په امنیتي کړکېچ بحث وشي. خلیلزاد هم ویلي چې افغانستان امنیتي همکارۍ ته چمتو دی، ولې پاکستان باید په دې باب خپل نیت وښیي. له څه مودې رئیس همدا بحث کېږي چې پاکستان څه ډول یو امنیتي تضمین له کابله غواړي، پاکستان څه ډول یو امنیتي اقدام له کابله غواړي. اوس که بحث د ترهګرو وي، خو د هغه ترهګرو اړې اډانې ټولې په پاکستان او بیا د پاکستان تر واک لاندې سیمو کې دي چې افغانستان او سیمې ته ګواښ دي. که کابل څخه تضمین غواړي، اسلام آباد به کابل ته تضمین ورکړي چې د ټولو ترهګرو ډلو مخه ونیسي کوم چې افغانستان ګواښي. کوم ډول یو امنیتي توافق د دواړو ترمنځ ممکنه دی؟ د اوسنۍ موضوعګیریان د دواړو ترمنځ څنګه دي؟ څوک برلاسي دی؟ او بالاخره که سیمه ییزه کچه باندې دا بحثونه راپورته کیږي، بیا به د چا په طرف باندې خبرې وشي، ځکه پاکستان تر ممکنه حده له ټولو لابیګریو څخه کار اخلي. په دې هکله مېلمنو بحث وکړ په یو اختلاف د نظر سره چې اوسنۍ موقفګیري د طالبانو یو مضر احتیاط دی یا اوسنۍ موقفګیري د طالبانو یو لازم احتیاط دی. تر بیا مو پاک الله عمل.